لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. सूरत आल इमरान की अम्मा कलोर खबर सूरत बकरा की आगा दलता आल इमरान के हम जिक्र पदे की पिंज कवायद और पिंज उसूल जमात सफारा बयान करो बायत अकीदा दखूल वही कानूनी यवी अरकान फ़आल भी माली फंड मौजूद भी बल खड़े पजान के राजदार पड़े नजी अखबल मरगरोना अखबल अकीदे कसान न गैर बल सुरुख राजदार को न गर गए तो पागेबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो वाक़यात पेश करो यौ द बदर बल द उहद। बदर की उसूल मराद शिव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासला बरिया दरका कामयाबी दरका उहद की तासला उसूल ख्याल व नसात गटे तो जबान तावान आगे किया वाक़यात से उसला कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी शो काफन मुबारक के शैतान शो शैतान आवाज को अला इन्न मुहम्मदन क़द क़ुतिल खबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजले तदे पावरेदो बांधे सहाबाओं की कमजोरी रा पैदा शुला और यौ तरफ का बल तरफ तत्ता की शुरू तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शासन आवाज से इलैया इबादल्लाह ए अल्लाह बंदगानो जमा तरफ फराश मैं यकीन फलहुल जन्ना चाच दोबारा हमला उकरा गद पर जन्नत लेकिन दुई दे आवाज दुमरा वर खता करियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दे वो गुता सही न रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयातुन रावलेगल दासी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मर्ग आवाज आव रही और मैदान प्रेगद दा हुकनन नहीं सबाब अमरी नबी बता सुतक के वापस के गए बद दिन दाजिम खुदा जन दे दिन खुदा अल्लाह दे बंदगी खुदा सुदन कोई बंदगी खुदा अल्लाह को अवमदा वजवा जिकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात को हालात को सहाबा उधर चिराल कि उमर रजी अल्लाह अन्हु आगा को दे हद तवरत से देवल की कचाऊ वेला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से जब सर कलम कम उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आगा बिल्कुल दासिशो लका ये सड़े की पुखलबानी गूंगी अली रजी अल्लाह अन्हु हम कशरू सहाबा ठोल पदे परेशानी की प्रातरी दे वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने मुनव्वरे न बार दे
چې کله مدینې ته داخلېږي خبرېږي د هر څه نه وړاندې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د لور په کمره کې پروت و. اول چې د هغه له ورغی او د هغه باندې کمبل یا څادر پروت و، هغه یې اوچت کړ او هغه خپل کړ، چپ یې کړ او د هغې نه بعد راووت مسجد نبوي ته. منبر باندې کېناست، حمد و ثنا یې وویله. د حمد ثنا نه وروسته وایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کله چې دا आवाज دا آیات تلاوت کړ نو عمر رضی الله عنه ټول صحابه هغه داسې شو لکه ته به وایې چې دا آیات نه وی راغلی. راله کېناست او ابو بکر صدیق رضی الله عنه مختصره خطبه ورکړه. وی ویل من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. که چا د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کوله هغه خو دغه وفات شو، نو بیا به دی بندگی پرېږدي. ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. او که څوک د الله بندگی کوي نو الله هغه ذات دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي. دا مختصره خطبه یې ورکړه او راپوس شو. نو الله فرمایي که دا نن نه سبا به مړ کي، ځکه ستا خاوند دی، کل نفس ذائقة الموت و سایت را روان دی. هر نفس تکونکی د مرګ دی. نو داسې چې د مرګ اواز تاسې اورئ یا د ده په مړینه باندې تاسو مرتد کېږئ، دا خو به تاسو لپاره ډېره د نقصان خبره وي. نو الله فرمایي وما محمد الا رسول. او دې حدیث نه تاسو تفاوت معلومه کړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خطبه کې وایي فإن محمدا قد مات. اوس خلک تقسیم شوي دي، حیاتین دي مماتین دي، حیاتین دي مماتین دي. یو لوی غوبل پنجاب کې جوړ دی، دا حیاتین دي دا مماتین دي. حیاتین په مماتین پسې منت کوي او مماتین په حیاتین پسې منت کوي. یو غم یې جوړ کړی او دا صفا خبره ده چې دا ژوند وایي د دنیا دا ژوند، نو دا یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوند یې ختم شوی دی. رګونه ولاړ دي، حرکت یې نه و، دارنګې په بدن کې د وینو تلل داخل نه و او دغه علامې دي د مرګ د دنیا په نسبت باندې وفات. ولې برزخ کې ژوندی دی. اوس دا مسله دې ته رسول سړی د یو بل پسې منځ پرېږدي، یو بل ته د کافر نسبت شروع کړي. دا شیطان دی، غواړي دا امت په څه طریقه باندې ټوټې ټوټې کړي او د دې دا وحدت، د دې دا جمعوالی، د دې دا اجتماعیت ختم. باید من او تاسو دې اختلافاتو ځان ښکار نه کړو. زمونږ صرف دو بنیادي مسلې دي. په دې دوو بنیادي مسلو کې چې هر څوک وي زمونږ ورور دی، زمونږه که مشر د مشر نسبت ورته کوو، که همزولی د ورور نسبت ورته کوو، که کشر وي نو د وراره نسبت ورته کوو. هغه دا چې یو عقیدې د توحید وي او دیم متبع د سنت بعض. دا دو خبرې پکې وي او دغه دی بنیاد د اسلام، دغه دی بنیاد د لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع. دا چې په هر چا کې وه هغه زمونږ ورور دی، هغه زمونږه ملګری دی او مونږ د هغه ملګري. او که یا یې په عقیده کې خرابې وي یا یې په اتباع د سنت کې خرابې وي نو بیا د خپل ځان د علاج په خاطر باندې چې مونږ ته هر چا نه خپل ځان خوږ دی چې سبا چې زه د هغه په جهنم ته روان یم. قرآن فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالمانو ته ورنږدې نه شئ، ورکاږه نه شئ، ګول و موسېږي. په ځان هم اور پېرزو نه دی. نور چې دا دوه خبرې په چا کې موجودي او دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا ده. هغه زموږ ورور وما محمد
نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر د الله پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی وړاندې دنا الرسل پیغمبران په دې آیات باندې غلام احمد قادانی هغه استدلال کوي چې عیسی علیه السلام مړ دی او استدلال دې کوي قد خلق معنا مړواله کوي قد خلق من قبله او الرسل چې الف لام د استغراق لپاره اخلي یقینا مړ شوی دی وړاندې دنا ټول پیغمبران مړ نو عیسی علیہ السلام مړ دی او دا په قران باندې استدلال کوم خلق معنا مرګ نه دی خلق معنا تیرې دل دی مخکې کېدل دی کدا په زمانه کې او کدا په مرګ سره و اذا خلو الى شیاطینهم سمانا حال سمانا استاد خوان الله دل سمانا خلق تیرې دل دی کدا تیرې دل په مرګ او په زمانه باندې نو عیسی علیہ السلام یقینا خبر ده چې زمانه په لحاظ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې لیکن چا شک نشته دین که خالت په معنا ده مرګ باندې شي تا خبر او منم بیا دا چا ویلي چې رسول کې الف لام د استغراق لپاره بلکې دا د عهد لپاره دي هغه پیغمبران چې سوا د عیسی علیہ السلام نه محفوظ هغه دي عیسی علیہ السلام په ځبان سره پاتې دي او په دې باندې صحیح احادیث هغه دال دي سينزل فيكم عيسى ابن مريم رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل ان قریب پتاس کې عیسی ابن مریم را روان چې اگر اپوشي نو خنجر به مړ کی او دارنګ صلیب به مات کی دجال به قتل کی دا صحیح احادیث باندې ثابت نو غلام احمد کبری باندې استدلال کوي واسي به استدلال لداغه قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی وړاندې دنا ګڼ پیغمبران افا اماتا آیا کچر دې مرشي وفات او قتل یا وجل شي انقلبتم على عقابكم انقلاب على عقاب عبارت د ارتداد نه نو تاسو مرتد کیږي خپل پوند باندې به تباوړ دا مناسب نه ده دل تزین کې وصال راځي هغه دا چې امات او قتل اول شک او تردید لپاره راځي د دې استعمال دلته څنګه کېدی شي الله په دې کې شک او تردید نشته او نه موږ په شک کې یاد ساتي او د شک او تردید دا یو معنا ده کله دا تفسیر پر راځي معنا دا داغه مرګ او شهادت دواړه برابر دي د پاره د لپاره خودلو د دین دلته او تفسیر پر راځي معنا دا که په خپل مرګ باندې مرشي ام کڅو کې اوجني ام دا دواړه حالتونه برابر دي چاته نو واپس کېدلو تا په خپل پوند باندې دي توي او د تسویه نو دا د شک د پاره نه ده تردید د پاره نه ده دا تشکیک د پاره نه ده بلکې دا صرف تسویه د پاره ده د نو واپس کېدلو د پاره دا مرګ او قتل دواړه سړي برابر دي نو واپس کېږي ومن ينقلب على عقبيه څوک چې واوړي په خپل پوندو سمانا مرتد شو فلن يضر الله شيئا نشری نقصان نشر کول الله ته وسيجزي الله الشاكرين او خامخاب الله ولكي الله شکر میں سن کوتا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله تاسو په دې باندې فکر منه چې څوک جهاد طلاق شي هغه عمرې دا د چا ویلي مرګ دا د الله په لاس کې د خپل نیټه باندې راځي وما كان لنفس نشته دې هیڅ یو نفس لپاره دا خبره
ان تموت چې عمر الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې کتاب مؤجلا لیک دې مقرر ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها څوک چې غواړي په خپل عمل باندې بدله د دنیا وربکو هغه ته د دې دنیا نه کوم یو غواړو ادا ته رسول انعام کښتا لمن نشاء چار بار چې موږ یو غواړو ومن يريد ثواب الاخره او څوک چې غواړي په خپل عمل باندې بدله د آخرت نؤتيه منها وربکو هغه ته د جنت د آخرتنا وسنجزي الشاکرین دا تکرار تاکید لپاره وسنجزي الشاکرین او خامخا بدله ورکوم موږ شکر ویستونکو ته وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر ترغیب ورکی مومنانو ته تیزی ورکی مومنانو ته په جنگ باندې آرام مکه نه او دین د بار قربانی ته تیار شئ تاسو نه وړاندې امتونو کې هم د نبیانو په څنګ کې خلکو قربانی ورکړې ده نو تاسو دا تاسو له ضروري دي چې د نبی په څنګ کې قربانی ته تیار شئ وکای من نبیین او ډېر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگی دیو داغ په ملګرتیا کې ربیون کثیر الله پرس دیر الله والا دیر ربیون منصوب الى الرب معنی د الله خالص دوستان الله والا الله پرس داغ پیغمبرانو په څنګ کې داغې په ملګرتیا کې ډېر خلکو قرباني ورکړې وه فما وهنو نو سستی نو کړی هغه لما صابهم د وجه دا تکلیف نه چرته دی او دوی ته فی سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفوا او کمزور شوی نو په مقابل د دشمن کې دشمن په مقابل کې کمزوري نه وکړي ومستکانو او نه تسلیم شوی هغه ته ومستکانو نه دا غوي تابع شوی نه ورته ځان تسلیم کړو نه دا غوي په مقابل کې کمزوري ښکارا کړو او نه دا غوي په مخ کې سستی اختیار کړو بلکې همداسې څنګه چې د اولنا تیارو تر اخره پورې ماغه چې تیارو د هر څومره تکلیف او ترخی دیو نو هغه شات کړی نو همدا وجه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکه معظمه کې صحابه ته شکایت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره زر تاسو نه وړاندې دا چې خلک تیر شوي دي چې خلک په کارونه باندې ارایخ دوکړي دي هغه د خپل ایمان نه د خپل عقیدې نه د خپل مجاهدین نه شاته شوي نه دي او چا څه دې فکرې چې د واخ او د دې اړو په ترمنځ د وختونو منګلې چولې وخت نه پاغي باندې دا کړی پاغي باندې کوم اثر نه لري الله فرمایي هغه انبیاء او دغه په څنګه کې مرګري نه چې تاسو وکړه نه د دشمن په مقابل کمزوري ښکارا کړه او د دشمن تابع شو ځان دشمن ته تسلیم نه کړ تاسو تکرار شئ کمزوري مکوئ والله يحب الصابرين الله من ساتیر صبر کون سرا صابرین کاغه صبر په مسایو باندې کاغه صبر په طاعت باندې کاغه صبر جماعتونه فما كان قولهم نوا وینا دوی الا ان قالوا مگر دا چویلې نور څه نه دي کړی صرف الله ته خپل مشکل او تکلیف لاندې کړی دی او دغه خوان کوي چې څنګه کې ولاري او بیا د الله نه غواړي او دا چې قدم ورته نه اخلم صرف په دعا باندې ټول مسله روانه کړي وما كان قولهم نو وینا د دوی الا ان قالوا مگر دا چې ویلې ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب ازم وبخي من کا زمن گناہونا و اسرافنا فی امرنا او زیته زمنگا پدین زمن کې اے الله کدin کې موږ کوم زیته شوی
الله غره توبه کی امر نہ مراد دین دے حدیث کی مرادی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زمون په دې دین کې احداث وکړو نو خبرې کرا پیدا کړې نوی کارونه کرا پیدا کړ چې ما نه کړی نو دا مردود دی مردود صفا حدیث ته او بشک دی نبی علیہ السلام فرمائی کلام مردود دی دا عمل مردود دی دا معنی د وړ نه دی لیکن مصیبت دا دی چې اوس خلق ته زړه ورته نه ښکاري او دانه ورته زړه ښکاري خپل نکاح کړي ورته زړه ښکاري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ورته نه ښکاري نو دا د دې تم خلطوب دی وثبت اقدامنا او کلک چې زمون قدمنا وانصرنا علی القوم الكافرین او غلبنا چې موږ تاسو قوم کافر باندې فآتاهم الله ثواب الدنيا فتورکړه دوی تعالی بدل دنیا او حسن ثواب الاخره او خیسا بدل اخرت والله يحب المحسنين الله من ساتیر دا اخلاص کون پترا محسنین احسان ستوي ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله دسی بندگی وکي لکه چې الله ته ګوري فإن لم تكن تراه کتا غنویني فإنه يراك هغه دی ویني کنه اصل مسله خدا غدلی دلدا مشکل زمانه پیدا کیږي چې د کور مالک مزدور ته خیال نه مزدور کډیر کړه چې ما کور مالک ته ګوري سستی کوي او چې کله د مزدور خیال لا چې د کور مالک په ما باندې خیال دی کوشش کوي اصل مسله دا غدلی دلدا نو کته نوی نه هغه خوري ویني کنه په کار دا چې د اخلاص په کار واخلي دغه چې مخلصین صلی الله علیه ساتي مخکې ترغیب اطاعت مجاهدینو ته وسمنه کوي د اطاعت دشمنانو نه مجاهدین سمرسته کوي مجاهدین په څنګه کې ودرېږي مجاهدین تقویه کوي مجاهدین مضبوط کوي اوس وای دا غي دشمنانو په څنګه کې مو ودرېږي مجاهد دشمن په مقابل کې مجاهد سره ودرېږي دسه مکه چې ته مجاهد په مقابل کې د مجاهد د دشمن سره ودرېږي خو چې دې نه منې کوي چې د دشمن په څنګه کې باندې ودرېږي د دشمن اطاعت ونه کوي اطاعت ورچا کوي د مجاهدینو کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا وین توتیو الذین کفروا تاسو اطاعت کوي د کافرانو یردوکم علی اعقابکم وا بڑے تاسو لرا په خپل پوند باندې څومره سری حیات ده اے ایمان والاو کتا ستا توخیر کافرانو یردوکم علی اعقابکم وا بڑے تاسو ستاسو په پوندو نو ګټه به وکړي وطن کلیبو خاسرین او بغیر د تاوان کوونکی تاوان کی برات دنیا باندې خراب شي آخرت باندې خراب شي دنیا کې دا څومره لوی ذلت ده تړې د ملک صدري تړې د ملک پارلیمان حصہ او هغه دې خپل خبر عملي کولای نه شي مزدور ته دې ګوري چې دیو ته مزدور وي ما امن لپاره راغلی دا ته ګوري د دین لوی رسوایی او ذلت په بل چرته د دین لوی خسران بچرته وطن قلیب خاسرین وبغیر دې تاوان کون کې تاوان کې براشه بل الله مولاکم او کتوی دا خود رضوین اما صرف ظاہری مدد غفتے دے امن پر آولم بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تاسو مددگار دے رضوی مدد تا مگورا دا اللہ مدد خپل کا دا چه اعمالو کچ دا اللہ رسر مدد ہوشی دا چه کارونو کچ اللہ ری مرگرے شی دا دی مرگستیا بانے سکئی دسی اعمال کول پکار دي چې الله د دې مرګري بل الله مولاکم بلکې الله تاسو مددگار دی او هو خیر الناصرین او دا الله غوړه امداد کوونکی نه دی دا امداد طریقې مختلفې کله الله رب العزت د چوي چې سمندر ته حکم وکي چې فرعون چتیا یا طوفان د سمندر فراشي
زیر زبری کله هوا ته ډور کی چاله عادین هغه په هوا باندې زری زری کړو او دسی ختم کړل د کجو تنو په شان کراوار کول تعالو له باډېګانې او دغه څه پزما کپراته کله ما ته حکم کی 40 تکړه شه او چې ما په وګونی ورنه واسي کله تو تکر کو ته حکم کی چې ورشي غاڼې ته وروي کله جبريل ته وای چې له پیوباسا کله جبريل ته وای وزر کلام نه کدا کله په بل واړه او کله د سوي چې الله رب العزت مستقیما ډایرک راغ په دې راوچې وي تخته الله د مددونو د الله د نصرت هغه یو شکل نه دی هغه مختلف شکلونه دي مختلفې طریقې دي دلته یو طریقه دا بیانې سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ضرب جواب چوم حضور دا کسانو کی چې کافران دي یرا همیشه په یره کې ولو چې فوجنا وسروي خو عذاب سفر باندې شي کوله وړاندې روسته به باډیګارډ رواني خپل ملک به یې آزادو کې ګرځېدل نشي تاسو څنګه لوی مصیبت تاسو څنګه لوی غم دی چې سړي خپل ملک او عذاب ګرځېدل پکې نشي د دین لوی مصیبت او لوی عذاب بلته الله فرمایي زله کې یې راوځو حتی چې لیټرین ته ځي هغه ماوت تعالی شکې چې څوک تر ورنه وته نه پرې عذاب الله تکریر دي پرې عذاب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب خامخوا بچومنګا پړنا کسانو چې کافران یرا بما شکو بالله فوجد غیبانی چې دوی شریک ذولی الله سره ما حغت لم ينزل به سلطانا چې ندر علیګل الله په شراکت دغه باندې صحیح دلیل هیڅ دلیل نشتا وای دا د برخه خاوند ته تاسو څه کوم دلیل دی هغه برخه راوخه کوم دی کړه دا زید د پښتانه وای ګوره د برخه خاوند دی ا برخه ما ته وخایا دنیا په کوم ګټ کې ده او په کوم دلیل ورکړل راته وایي زه چې د یو شي د ملکیت دعوه کوم خو هغه به داسې وي یا به مې په پیسو اخیستي نو هغه سټام به راسرئ هغه سند به راسرئ یا به راته د پلار نه په میراث کې پاتې شوي ټول خلک به ترې خبرې یا به راته چا بخلي دوه درې به پرې خبرې اوس په دې نه پوهېږم دا د برخې خاوند دا برخه څنګه وکړه کوم دلیل دی په کوم دلیل باندې دا هغه سره تجارت معامله وه په هغې کې چې دا برخه واخیستله یا دی د هغه میراثي دی یا هغه ورته هبه کړه د هبې هم څه دلیل وښیه وکړه هغه چې د برخې خاوند دی دا غلطې دعوې غلطې خبرې خو الله یې دوی کنټرول کړي نو نور موږ څه ووایو دا خپلې کنټرول شي اما تاسو ته پرون یو ترجمه په یو آیات کې وکړله چې د هغه ژبه د هغه سره د هغه په کنټرول کې وي هر رنګ یې نه خوځوي په حق یې خوځوي په داسې څه یې وخوځوي چې عوامو ته فایده ورسوي دا چې نه چې نور عوام هم پرې ګمراه او بېلارې ما لم ينزل به سلطانا هغه چې نظر علیګل د هغې په بغاغ شراکت باندې الله هیڅ دلیل ومأواهم النار زید دی ورده وبئس مثوى الظالمین او ناکاره دی زید ډډې اچولو د ظالمانو دغه وره ولقد صدقكم الله وعده ابتدا چې کله بدر احد ته دی لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمات وکړل د احد او د مدینې په دې منځ کې یو غونډۍ وه هغه غونډۍ باندې 50 صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعین کړل
کتاب بدل تناس سے صحیح عبداللہ بن شبیر رضی اللہ عنہ اغیت امیر کو اور طویل کمنگا دشمن هم زغلاو تاسو بنا را پوزے گئی او که دشمن په من غالب راغی هم تاسو بنا را پوزے گئی. ابتدا کې چې دوی حمله وکړه 22 کسانې دا مردار کړمړی دي او میدان یې خوش کړ. زنانه ورسره راغلې وي هغه زنانه وي پنسي را پورته کړلې او په منډه شولې او خپل چې کوم ګاڼه اچولې وه کوم د زینت څیزونه اچولي وو نو هغه ښکاره شو داسې په منډه باندې روان و. نر هغه دی چې ځان وباسي. قرآن وایي اذ تحسونهم باذنه تاسو وجل ختمول هغوی لره د الله په حکم باندې حتی اذا فشلتم تر دې چې بیا تاسو دې زړه شولئ او د نبي د امر خلاف هم وکړ بیا نو هغه ګټلی جنګ هغه بېرته وبیاله او فتح په شکست باندې بدله شو. الله فرمایي ما د سره خپله کړې ده ولقد صدقكم الله یقینا رښتینې کړې ده تاسو سره الله وعده خپله وعده اذ تحسونهم باذنه حس معنا ختمول په قتل سره کله چې تاسو ختمول هغې لره په وجلو باندې باذنه د الله په حکم حتی اذا فشلتم تا حتی په معنا د اله باندې دی او متعلق دی په تحسونهم پورې اله تر دې پورې کله چې تاسو بې زړه شولئ فشلتم بې زړه شولئ او همت هم وبیاله او د هغې وجه دا وه چې کله دوی اول میدان وګاټه دشمن په تېښته شو ښځې په تېښته شولې هغه غونډۍ باندې چې ناست شو هغې کسانو خپل امیر ته وویل چې اوس دلته زموږ د کېناستو څه فایده ده راځئ چې کوز شو او مسلمانانو سره د غنیمتونو په راغونډولو کې کیسه واخلو. امیر ورته وویل چې زه خو په هېڅ صورت ته د دې پرېښودونکی نه یم زه خو به ناست یم او تاسو ته م ویم چې مه کوزېږئ. موږ ته نبي علیه السلام دواړو صورتونو کې ویلو که تاسو موږ ګټه وکړم په دې ځای به ناست دی که تاوان هم وکړم په دې ځای به ناست دی. هغه ویل نه د هغې مقصد دا اجتهادي خبره وه د هغه مقصد صرف زموږ باندې ټینګار و اوس هم میدان ګټل شوی دی اوس څه کوو نو 40 کسان ترې راکوز شو 10 کسان پاتې شو. اخوا چې دشمن دا ساحه خالي ولیدله د شا طرف نه پرې راتاو شو هغه 10 کسان یې په هغه ځای په شهادت ورسول او بیا میدان ته راښکته شو. نو بیا اوسنی حالت دغه دی چې قرآن یې پېښ کوي چې په صحابو باندې څه حالت کړو. حتی اذا فشلتم تر دې چې کله تاسو بې همته شوئ بې زړه شولئ همت هم د لاسه ورکړ وتنازعتم فی الامر او خلاف هم وکړ په کار د پیغمبر کې وعصیتم من بعد ما اراکم او خلاف هم وکړ د امر د پیغمبر نه وروسته د هغې نه چې الله وښوده تاسو ما تحبون هغه څه چې تاسو خوښول چې هغه مال د غنیمت منکم من یرید الدنیا خدا د الله خبر ده الله ورته ویلی شي الله د چا نه مجبور نه دی الله نه د چا د عبادت ته مجبورېږي او نه چا د مخالفت ته مجبورېږي هغې ورته ویلی شي یو من یو تاسې زمونږ او ستاسو په نسبت باندې حکم را روان دی ولقد عفا عنکم زما نور څه کار دی چې د هغې څخه نه قطع نه شي دا یې وکړه دا یې وکړه دا یې وکړه ما څه کار څه چې بیا قرآن ذکر کړي دي او بیا یې اعلان کړی چې الله معاف کړي دي چې الله معاف کړي زما سره څه چې خامخا خلک داسې ځای له ګوتې ورلي چې خارق نه کړي او خویوې ګروه. الله فرمایي منکم من یرید الدنیا ځینې تاسو نه غواړو چې غوښتله دنیا ده ومنکم من یرید الاخره او ځینې تاسو نه غواړو چې غوښتله آخرت
ثم صرفكم عنهم بیا واړولې تاسو الله دا غوینا مانس تاسو سلطه او غلبه پاغي باندې ختم کړل مخکې تاسو بره او تاسو لره شروع ليبتليكم د دې لپاره چې ازمه هو کې تاسو اما تاسو ابتلا کړه دې پاروي چې سره ځان ته معلوم کړه الله ابتلا د څنګه ده الله ابتلا دې په نراولي چې ما نه پیژنې او په ابتلا به و پیژنې دا الله ابتلا دې لپاره وی چې یو هغه خپل حقیقت معلوم شي چې څومره هغه مبتلا به ته چې څوک په امتحان کې اچول شوی هغه ځان و پیژنې چې څومره او دین دا چې نور ته معلوم شي نو الله دې ځان معلومات پر امتحان نه اخلي نور ته د خود لپاره امتحان اخلي یبتلیکم لدې لپاره چې وازمای تاسو ولقد عفا عنکم عفا مازیدا قد په داخل کو او لا می تاکیدی په داخل کو خامخا یقینا الله تاسو عفو کړدا لمنا خامخا قد معنا تحقیق او یقینا عفا عنکم مخکینه د عفو کړدا او زما تکار دی چې زه خامخا په صحابه او په نه ختمه او دا غي کمې خلکو ته بیان مکار مې څه چې الله معاف کړو خلاف وکړه والله ذو فضل على المؤمنين الله مالک دې د فضل په ایمان والاو هیڅ څه دونا هغه وخت تاسو روان وای صحابه او توي ولا تلون على احد او بیرتن قتل تاسو هیڅ چاته الوا مشاتا قتل توي مخړول توي داسي همدې په مخ باندې روانه شاته بیرتن قتل والرسول يدعوكم او نبی تاسو ته आवाजونه کول رسول پیغمبر ته आवाजونه کول الی عباد الله اے د الله بندگانو زما طرف تراشي من یکر فله الجنه چې دوباره حمله وکړه هغه لپاره جنت ده هغه چغه والی فی اخراکم فرستاسو فاصابکم غمن نو ورثاو تاسو تکلیف غمن تکلیف مصیبت پریشانی بغمن په سبب دا غم باندې چې تاسو نبی تر رسولو په دې ترجمه کې باب معنا ده توبیت باندې کړه دیم معنا غمن غم بغمن د پاسه د بل غمنا یو غم هغه زخمیان شهیدان او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ आवाज اوریدل لکلا تحزنوا لکلا تحزنوا کی د لام متعلق څلور قول دي متعلق دو د معانی کې څلور جوړيږي لمبنۍ ترجمه کې دا متعلق کوم په عفا پورې او لیکي الله کې رسنه لا خپل ځای پاتې دي لیکي الله کې رسنه لا خپل ځای پاتې دي او تا ګوره ولقد عفا عنكم یقینا الله تاسو ته وکړلا لیکي لا تحزنوا على ما فاتكم د دې لپاره چې نشي غمجن د دې لپاره چې نشي پریشانا على ما فاتكم فاغا غنیمتونو باندې چې تاسو نه پوښو ولا ما اصابكم او نه پاغه ځخونو شهادتونو باندې چې تاسو ورسېده دې لپاره چې غمجن نشي اوس که چېرته داسې وي چې شهید هم درته شوی وي زخمین درته وي او غنیمت هم درنه پوت شو د هغې د پاسه الله درته ویلی چې مجرم هم وي نو بیا به دې څه کولی ګرانه وخت نه وه نو ولقد عفا عنکم هر څه چې وشو ما درته عفا وکړه چې ته خفه نه شي پوه شئ ورباندې تاسو خفه نه شئ دویم دا متعلق دی په اصابه پورې فاصابکم بدل کې درکړه تاسو ته غم ویرتاو تاسو ته غم بغمن د پاسه د بل غمنا بے په دې ترجمه کې دا رسنه لا زائد دی
لکه تحزنو د دې لپاره چې خفه شئ، د دې لپاره چې خفه شئ. ځکه تکلیف رسېدل دا سبب د عدم الحزن نه دی، بلکې دا سبب د څه لپاره دی؟ د حزن لپاره دی. نو بیا لیکې علاوه سره نه لګېږي، نو لا څه شو زاید. نو لیکې تحزنو د دې لپاره چې غمجن شئ او خفه شئ. لکه یو ماشوم رانې ورکړي، پلار ورته څپېړه ورکړي، ته دا څپېړه مې دې لپاره درکړه چې تا خوږ شي. درېمه ترجمه لا په خپل ځای باندې دی او دا متعلق دی په اصحابه پورې، خو مراد د دې نه هغه عدم الحزن دی په زمانه راتلونکي کې. فاصابکم نو ورساو تاسو ته الله رب العزت غمن تکلیف بغم د پاسه د بل غمنا، لکه لا تحزنو د دې لپاره چې آینده کې غمجن نشئ. ځکه سړی چې د غمونو سره عادت شو بیا د غم برداشت ورته کوي اسان. نو اوس خو غمجن شولی، آینده دپاره بیا خفه کېږئ نه، ځکه بیا پوهېږئ چې په جنګونو کې دا کېږي، نو جنګ کې مړی کېږي که نه کېږي، نو سړی اوس عادت شو. یو وخت کې د بیرکو کې د دې مهاجرو ځای و، څه محدود کسان، یو کس به چېرته په جیل کې په شهادت ورسېده، دی ټول 160 کسان غالبا همدغه وو. بس فاتحه به په بیرسکو په داویلې کې دننه اخیستله، ټولو به ژړل. بیا داسې وخت راغی چې د یو کور به 2-3 شهیدان شو، سترګې کې به یې اوښکه نه راتله، عادت شي ورسره کړ. لکه لا تحزنو آینده چې بیا خفه نه شئ، ځکه د غم سره عادت شي. او څلورمه ترجمه کې لا په خپل ځای باندې دی او دا متعلق دی همدغه اصحابه پورې. فاصابکم نو ورساو تاسو ته الله رب العزت غمن غم، هغه غم څه چې اورېدلو د وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم، اورېدلو د شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بغم نه مراد دا نور غمونه شو. او لیکه لا چې لا په خپل ځای د اسماناته ګورئ، ورساو الله تاسو ته غم د پاسه د نور غمونو نه. خدا د نبی د مرګ اورېدل دا داسې غم درته واوراو. لیکه لا تحزنو د دې دپاره چې تاسو غمجن نه شئ په دې نورو څیزونو باندې، ځکه لوی غم چې راشي واړه غمونه په سړي باندې هېر کړي. لوی غم چې راشي واړه غمونه سړي څه کړي؟ هېر کړي. نو لیکه الله کې لا په خپل ځای پاتې شو. ویرساو تاسو ته غم چې هغه اورېدلو د شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بېغم من د نورو غمونو سره، یا بېغم من په سبب د هغې غم باندې تاسو نبي ته رسولی و. لیکه لا تحزنوا علی ما فاتکم د دې دپاره چې تاسو پریشان نه شئ، خفه نه شئ، غمجن نه شئ په هغې باندې چې تاسو نه فوت شو، او نه په هغې چې تاسو ته ورسېدل د زخمونو نه او د شهادت نه. ځکه دا ډېر لوی غم و، او لوی غمونه واړه غمونه په سړي باندې هېروي. والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې تاسو کول. بما تعملون په هغه څه باندې تاسو کوئ. ثم انزل علیکم بیا راولېږه الله رب العزت په تاسو باندې. دا انزل عطف دی په هغه اصابکم باندې. ثم انزل علیکم او ثم د عطف دپاره دی. بیا راولېږه الله په تاسو باندې من بعد الغم وروسته د خفګان نه امنة نعاسا امن والا پرکالي. ځکه په خوب باندې د سړي غم هېر شي، بدن کې چاله چستی را پیدا شي. دا جهاد کې پرکالي راتل دا د الله یو نعمت دی. او دا دویمه دا ده چې په داسې غمونو کې خوب راتل دا یو معجزه ده او کرامت دی. او د معجزې او د کرامت په لیدلو باندې سړي کې همت پیدا کېږي، سړي جذبه استوا کېږي. دا دوه توجیه دي. یا دا ده چې خوب سره ستړیوالی ستوماني ختمه شي،
بدن ډېر تازه شي. لکه ګورئ نن پورا ځان ستړی کی بېګال آرامو کې ساعت راپاتې کی بیا مکه مزرۍ ته لاړ شي او که دا نن په همداسې حالت باندې پاتې شي دا من یو تاسو دا منځ کې دا څو جنټې تېرې شي دې وخت کې بیا ورته دمی په طبیعت ورته ناست دي او دا 4 بجې شي زه ګورم دې ملګرو ته که نه چې 4 بجې شي نو بیا ټول دې ګړی ته ګوري چې دا به کله بس کوي. خبره دا یې نو الله رب العزت صاحب فرمایي چې دا یو یا معجزه وه کرامت او د معجزې په لیدو باندې سړي ته اطمینان راځي یا خوب کې خپله دا مسله پرته ده چې سړي بله ستوماني پرې ختمه شي. امن والا خبر کالي یغشا طائفة منکم چې پټه کړې وه یو ډله له تاسو نه چې مراد ترې مؤمنان دي. نو په جهاد کې دغه چې خوب راتلل دا د الله د خوا یو نعمت دی. یو داسې ودشي چې خړلارې خېږي دښمن دا چې په ورمېږو تختې کېږي او دغه زه ودې مګا ده دغه خوب نه دی. دا پر کالي چې سړی بیدارم وي او بدن ته ارام حاصل شي. وطائفة قد همتهم او بل ډله وه چې منافقانو یقینا غم کې اچولي وه هغې لره انفسهم د هغې ځانونو او هغه غم څه یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کول په الله باندې ناحقه. دا غیر الحق یا مفعول به د یظنون لپاره او یا دا مفعول مطلق دی هم په معنا د مفعول مطلق کې دی. یظنون ګمان کو په الله باندې ظنن ګمان ناحقه نو یا مفعول به دا یا مفعول به دا په معنا د چا کې د مفعول مطلق کې ده او ظن الجاهلیه دا بدل د غیر الحق نه ګمان د جاهلیت ظن الفرقه الجاهلیه ګمان دا غډل جاهلی چې مراد کنا ښکارا کافر دي او هغه ګمان څه دوه خبرې دي. یو تصور داو چې دا دینم ختم شي او دا ندیم ختم شي هم دې سوچ کې پراته او دیم ګمان د جاهلیت دا چې کدا برحق پیغمبر وي خو الله دې مدد کړی ده که نو امداد ورسره نه کېږي. دا د جاهلیت سوچونه دا یې کول خوب ټکې وله نه ورته خوب یې وتښتېد په غم باندې اخته شو. یقولون ویلې هل لنا من الامر من شیء آیا شته دی موږ دپاره د امداد نه څه حصه. قل ان الامر كله لله ورته ووایه یقینا اختیار د مدد دا ټول د الله څخه دی. یخفون فی انفسهم پټوي دی په خپلو نفسونو کې ما لا یبدون لک هغه څه چې نه ښکاره کوي تا ته. یقولون وایي لو کان لنا من الامر شیء کچرې وی زمونږ دپاره د غلبې او د نصرت او د امداد نه څه حصه ما قتلنا هاهنا نه به وژلې شوې موږ دلته که واقعا موږ په حق دی او الله زمونږ امداد کولی نو دلته ولې مړه کېدلو. دا ګمانونه دا یې کول. قل لو کنتم فی بیوتکم ورته ووایه مرګ په سنګر پورې نه دی تاسې ورشئ دا مقبرې ډکې دي والله دومره مړي پراته دي دومره چې شمار یې سره نشي کولی دا ټول په سنګر کې مړه دي ورته مخه ورته مرګ سنګر پورې نه دی مرګ د الله فیصلې پورې تعلق لري چې چېرته دی مرګ یوازې په سنګر کې وي یوازې په جهاد کې اوس په دا یو کس په دې مقبرو کې نه همدغه مجاهدین او شهیدان پراته دي خو ورشه دنیا د دوی نه ډکه ده شهیدان پکې څو کسان دي همقلتوب دی دا چې د چا عقیده چې جهاد ته نه وی تللی مړ به نه وی دا عقیده د مسلمان نشي کېدلی دا د هغې خلکو عقیده کېدی شي چې انتهایي ناپوه او ناخبره د قرآن و حدیث نه. الله ورته وایي قل لو کنتم فی بیوتکم ورته ووایه که چېرې وی تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل خامخا راښکاره شوي به وي هغه کسان چې مقرر کړی شوی په هغې باندې مرګ الی مضاجعهم هغه ځای د ډډې اچولو خپلو ته ضرور به مال ته پروت وی مال ته به راوتلی بله چاره نه وه. دا څېړنې چې کوي دا په دې کورونو کې دننه چې وژني
کومې څنګه ته تللی خو چې د چا د څه نه مقرر د هغه ورته رارسي سنګر پورې نه ده. وليبتلي الله ما في صدوركم د دې وليبتلي کې دوه توجیه دي. یو دا لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ليقضي الله امره وليبتلي الله ما في صدوركم. یو دا چې الله خپل فیصله عملي کړي او بل دا چې الله راښکاره کړي هغه چې ستاسو په سینو کې دي. دلته ابتلا معنا ظهور دی، راښکاره کړي. یا فعل ما فعل ليبتلي الله ما في صدوركم څه چې کول هغه وکړو د دې لپاره چې راښکاره کړي او وازمي هغه چې ستاسو په سینو کې دي. وليمحص ما في قلوبكم او صفا چې هغه چې ستاسو په زړونو کې دي. سینا کې زړی او په زړه کې دننه هغه د انسان عقیده وي. الله فرمایي ما دا کار وکړ، یو دا چې زه ستاسو زړونو امتحان واخلم، تاسو ته خپل ځان معلوم شي، او بل دا چې ستاسو زړونه صفا شي. والله علیم بذات الصدور الله پوهه دې پر رازونو سینو باندې. ان الذين تولوا منكم دا د هغه کسانو چې هغه مورچه پرې خوړله د مورچې نه راښکته شو. الله فرمایا کسان چې واورېدل تاسو نه یوم التقى الجمعان هغه ورځ د مخامخ کېدو د دوه ډلو باندې چې یو ډله د الله او بله ډله د شیطان وه. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا یقینا ښویولي وه هغې لره شیطان په ځینې هغه عملونو باندې چې دوی کړي وو. ځکه ما بلل تاسو ته ویلي چې یو عمل د ګناه د بل عمل د ګناه دپاره سبب ګرځي. د پیغمبر امر دا و چې دلته کښېنئ، نو هغه امر یې خو نه مانه. یا تفاسیر لیکلی کېدی شي د دې نه غیر نور څه د هغې نه شوي چې قرآن پرې تصریح نه ده کړې. د هغې په وجه باندې هم میدان نه راکوز شو، هغه ځای نه راکوز شو. دا یو ذلت و، دا یو لمسه و د شیطان چې هغې پرې عملي کړله. یقینا ښویولي وه هغې لره شیطان په سبب د بعضې عملونو د هغې. لیکن موږ او تاسو سره څه پکار دي چې لږ عزت وکړو، همداسې وایو. الله فرمایي نه ولقد عفا الله عنهم الله ما ورته معافي کړې ده که خو خلاف د امر د الله راغلی و، نو الله معاف کړه. زما څه کار دی؟ ولقد عفا الله عنهم یقینا الله عفا کړي د هغوی ته، یقینا الله دې بخونکی او صابر ذات. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا مخکې آیات کې ذکر د احسان وشو په مؤمنانو، اوس منع کوي د مشابهت د کافرانو نه چې ګورې ما سره احسان وکړو، معافي مې درته وکړله او پریشاني مې درله ختمه کړله. دا احسانات وو. د دې احساناتو تقاضا دا ده چې مشابهت به د کافرانو سره نه کوئ. یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والاو لا تکونوا کالذین کفروا مکیږئ تاسو په شان دا کسانو چې کفر کړو. وقالو او ویلو لاخوانهم خپل وروڼو ته نسبي یا ملګرتوب په وجه باندې اذا ضربوا فی الارض کله به چې هغې سفر کاو په ځمکه کې او کانو غزن یا به غازیان د سفر او د غزا ترمنځ مساوات نشته. د دې ذکر کول وروسته د هغې نه مستدرک او بلا فایدې نه دي، ځکه دواړو په منځ کې نسبت عموم خصوص دی. سفر به یې غزا به نه وي، سفر به مې غزا به مې غزا به یې سفر به نه وي. په خپل کور ته دښمن دله راغی جنګېږي، دې ته غزا وایي که نه وایي؟ او سفر شته نه. دې وجه له چا چې دا په ذهن کې راځي چې دا اذا ضربوا فی الارض د دې نه وروسته او کانو غزن ذکر کول مستدرک دی، غلطه ده. استدراک په هغه صورت کې وایو چې دې کې مساوات نشته، نسبت دی د عموم خصوص من وجه. سفر به وي، غزا به وي، دې ځای لاړ شي کشمیر ته، کابل ته، هغه هلمند ته، روزګان ته، هلته لاړ شي، سفر هم شته او غزا هم شته. کشمیر ته لاړ شي، سفر هم شته او غزا هم شته.
سفر بهی غزا بنی دیدن لاہور ته ځي کراچي ته ځي جلال آباد ته ځي شاته جنگ نه کې سفر شته غزا نشته غزا بهی سفر بنی دشمن راغله استاکور ته د کور مخ ته لګي جنگي غزا دا سفر نشته نو مصدق نه دی ښه لو کانو عندنا دی بتویلتا لو کانو عندنا کچری وی دارونا زمن په خوا کې ما ماتو نبو مړو وما قتلوا او نبو وجل شوی ماتو په خپل مرګ باندې قتلوا دبل پلاس ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم د دې لپاره چې وګړي الله دا څو د دې پړونو کې همیشه دا وسره کې پکې چې تل نه مړ باندې چې تل نه مړ باندې لیزم کې اخته ده کلم چې څوک به د سفر د غزا خبره کوي ته ځا خپل بچی نه غوړيږي یره چې تل نه مړ باندې والله يحيي ويميت الله جون دي کول کوي الله پروان چې تاسو کوي لیدون کې ده بل دا په دې مرګ باندې وای خپکیږي ولا ان قتلتم في سبيل الله او کچره وجل شیطان د الله په لار او متم یا امر شي په خپل مرګ باندې لمغفرة من الله ورحمة خامخا بخشت الله دخوانا او رحمت الله دخوانا خیر مما یجمعون دا غره ده دا رسول سيزونه چې داخله کې راجمع کوي دا یو شهادت دا یو بخشش دا یو رحمت الله دخوانا الله فرمای هو خیر مما یجمعون ثم مال دولت کی خلق جمع کئی فوجونه جمع کئی گاڑی جمع کئی پیسې جمع کئی الله فرمایي دا غټول نه دا یو د الله بخشش راغوره ده او د الله بخشش هغه په جهاد پورې تړلې ده او چې په صحیح نیت باندې په صحیح عقیده باندې وي ولا يمتون بل دادا چې ګوره اصل مسله خدای الله ته ورتلو ده الله ته هو تل یقین خامخا ورته نو چې فضل نور لار ورته د شهادت په لار ورته کنا ولا يمتون او کچره تاسو نه شولې او وجل شوي لا اله الا الله تحشرون خاص الله تبور جمع کوله شي فبما رحمت من الله لنت لهم پس په سبب رحمت باندې الله د خوانه نرمه ته دویتا ګوره دا کار نه وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه نشو چې دا د مولي پر خود او ولیم د څه وکړو الله فرمای دا زما د رحمت په وجه باندې ته دوی ته سي نرمه او ولو كنت فظا غليظ القلب دا استدلال له بلنوالي باندې دا استدلال له بلنوالي باندې نرمه ځکه خدا صحابه تاسو څنګه جمع دي کړه نو دا فبما رحمت من الله لنت لهم د پارتل دلیل دی دلیل دا چې تاسو خوا کې ناس ستانه شاکر او استاد او تاسو بزم کې تنفري دي تاسو کان زم کې تنفري دي خدای وجه دا د کنه تاسو نرمي را کنه خدا به ټول تانه فارغ نه دي معلوم مراد چې نرمي رسېشته دي ته وایي استدلال دلیل قائمول په دعوا باندې ولو كنت دا بلین باندې دلیل دی کچره وېت فزن بدبه غلیظ القلب تقدره دا غلظت قساوت تزړه دا سبب دی او فز مسبب دی مسبب مخکې ته سبب ورسته د تقوای د رضا وجنه جبه تکيږي په بعد راځي ګر سختي ځکه جبه تخت چلیږي نو الله فرمای ولو كنت فظا تنرمي دا ثابت ده ځکه دا خلک تاسو خوا کې ناز او کته تاسو دا بنو نو دوی خوشتا معلومی دا تنرمي ولو كنت فظا کچره ته سختي غلیظ القلب تخجله لن فضوا من حولك نو خامخا دی بفاره وارشي استاد خوانا تاسو څنګه به یوم دی نه وي چې دغه دا فاعف عنهم عفو تکوا کمزوري کیږي معاف کوي اسنه چې بس د دې په درا اخلاق کوي تني استلې یاله کدا استلې ټکه پرې دا ولکان له د نرمۍ نه کار واخلا
فاعف عنهم عفو ورته وکړه معافک څومره مخالفتونه موږ د الله کوو کم یې سمدستي مړی نه ونیو د ځمکې تر اخلاص کړه څومره انتظار ورته کوي څومره صبر ورته کوي خیر پې وسم رسېږي دیو جن الله فرمایي د دې خلکو د جمع کولو دپاره دا خلک په خپل څنګ کې ساتلو دپاره لویه خبره ده چې نرمنه به کار اخلي فاعف عنهم عفو ورته وکړه او صرف دا نه چې عفو ګورې ورته واستغفر لهم د دوی دپاره د الله نه بخښنه وغواړه چې الله دا کمزوری مخلوق دی نفس شیطان ورسره دی زما ربه چې معاف کړه ته ورته بخښنه وکړه پخپل معاف کړه ما نه بله بخښنه وغواړه دی و دا څومره جګ اخلاق دی ما نه ملاس ته واخله بخښنه وغواړه درېیمه خبره ورته کوي وشاورهم فی الامر داسې نه چې سمېده اجرایي نه ویستلې نه نه بیا یې راوغواړه ورته کښېنه وشاورهم فی الامر مشوره ورته وکړه چې هغه زوړ خفګانې د ړنه څه شي وځي هغه یېره د ړنه وځي چې ما نه به نبي خفه وي که د نبي خفګان خو څه معمولي خبره نه ده که نه د امیر خفګان خو څه وړه خبره نه ده که نه چې تسل یې وشي چې واقعا زه د زړه نه معاف کړی وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله کله چې قصد وکړې د یو کار نو بیا اعتماد په مشورو مه کوه بیا اعتماد په ملګرو باندې مه کوه بیا به اعتماد یوازې په چا کوي په الله باندې اسباب برابر کا اسباب برابرول دا د توکل سره منافي نه دي خو د اسبابو د برابرولو نه بعد بیا پوره یقین په الله باندې خو ساته چې ماله به اوس بری څوک راکوي الله ان الله يحب المتوکلین بېشک الله مینه ساتي توکل کوونکو سره ان ینصرکم الله فلا غالب لکم د الله خیال ځکه وساتئ که چېرې مدد وکړي ستاسو الله نو نشته دی هېڅ زورور په تاسو باندې نشته دی هېڅ څوک زورور په تاسو باندې وان یخذلکم دلته د خذلان معنا شرمول نه دي ښه وان یخذلکم او که چېرې الله ستاسو مدد پرېږدي مدد تاسو کې پرېږدي فمن ذا الذي ينصركم من بعده نو څوک دی هغه ذات څوک دی هغه کس څوک دی هغه قوت ینصرکم چې هغه ستاسو مدد وکړي او خپې م راټینګې کړي من بعده وروسته د پرېښودلو د مدد د الله نه بیا قوت ما ته وښایه هغه کس راته وښایه چې بیا ستا خپې ټینګې کړي بیا به داسې تختې شي چې ټینګېدی به نه شي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله توکل وکړي ایمان والا وما كان لنبي ان يغل مخکې ته ارتباط دا دی چې مخکې د الله د مدد مسله ذکر شوله ان ینصرکم الله فلا غالب لکم نو د الله مدد الله د سړي نصیب کېږي چې ځان د غلول او د دوکې او د خیانت نه بچ وساتي هغه د الله مدد راځي او که نه په عین جنګ کې په غلا باندې شروع وي بیا به د الله مدد څنګه راشي عین جنګ کې کوشش دای طلا پټه کم سامان پټ کم چرته خوندي کم چرته ځان له وساتم دا آیات دغه آیات په دې لپاره راوړي چې ګورئ په دې خیانت باندې په دې غلا باندې په دې دوکې باندې د الله مدد ورسته کېږي پاتې شو سبب د نزول څه دوه خبرې دي مشهوره خبره دا ده چې په مال غنیمت کې یو کمبل ورک شو یو کس د خولې نه وخاته چې ګرځئ په خیمه کې ریشي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستی وي نو الله آیات راولېږه ما کان لنبي ان یغل دا خو غلا ده دا خو خیانت دی د پیغمبر شان دا نه دی لیکن د وړاندې وروستو آیتونو سره چې ګورو
دا دویمه توجیه ډېره مزداره ده، ډېره زیاته. ګوره الله ورته وویل فاعف عنهم، عفو ورته وکړه، واستغفر لهم، بخښنه وله وغواړه، وشاورهم فی الامر، دا ټولې وشولې. خو بیا هم د صحابهو په زړه کې تشویش پروت و چې هسې نه دا نبي په زړه کې زموږ نه خفه عمرانۍ خو هم کړی دی که نه، هسې نه چې دا نبي زموږ نه په زړه کې څه خفه. نو الله یاد راولېږه چې د پیغمبر شان دا نه دی چې په خوله یې وایي او په زړه یې بله یې، چې څنګه په خوله درته معافي وکړه دغسې زړه یې معاف کړی ته. ما کان لنبي ندی روا د کوم پیغمبر دپاره یغل چې هغه دوکه وکړي او خیانت وکړي او چل وکړي. ومن یغل یأتي بما غل یوم القیامه، چا چې دوکه وکړه، چل یې وکړه، خیانت یې وکړه، غلا یې وکړه، راوړي به هغه څه چې ده پټ کړي په ورځ د قیامت. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سره تاسو نه یو کس په داسې حالت کې مخامخ نه شي چې بیا را روان یې خوښې په شا کړی او هغه بړېږي، او ما سره د یو کس تاسو نه په داسې حالت کې مخامخ نه شي چې غوا یې په شا کړي او هغه اوازونه کوي. په داسې حالت کې د ما سره څوک مخامخ نه شي چې چیلي پټ کړي او دارنګې ګډانې پټ کړي او هغه یې په شا کړي او بیا بیا کوي وایي. نو ومن یغلل یأتي بما غل یوم القیامه، چا به دا شکې په شا کړي، چا به زیګویه په شا کړي، چا به د کاغذ کټۍ په شا کړي، را روان وي کاږه واږه. ثم توفی کل نفس ما کسبت، بیا به پوره ورکړی چې هر یو نفس ته بدله د هغه عمل چې ده کړی وي. وهم لا یظلمون، او دوی سره به ظلم ونه کړی شي. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک چې تابع شو د رضامندتیا د الله، کمن بعد سخط من الله، دی په شان د چا چا کېدی شي چې اخته شوی په غضب د الله باندې او په قهر د الله باندې او په غصې د الله باندې. ومأواه جهنم، او ځای جهنم، وبئس المصیر، او ناکاره ورتلو و ناکاره ځای د ورتلو دی جهنم. هم درجات عند ربهم، معنی هم ذو درجات عند ربهم، دی خاوندان د درجو دي په نزد الله باندې. هم درجات عند الله، دوی درجو والا دي په نزد الله باندې. والله بصیر بما یعملون، الله لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دوی کوي. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان کړی دی الله رب العزت ایمان والاو باندې. اذ بعث فیهم رسولا،